پاکستان له بحران سره مخ هیواد او د افغانستان پر وړاندې د ښکاره جګړې ادعا. څو ورځې وړاندې د اکتوبر په 25مه نیټه د پاکستان بې کفایته دفاع وزیر خواجه محمد د سیالکوټ له ښار څخه په یوه تلویزیوني وینا کې ګواښ وکړ چې که د استانبول د سولې خبرې چې د دوحې د اوربند د تثبیت لپاره ترسره کیږي ناکامه شي، نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې د ښکاره جګړې انتخاب وکړي. ښکاره جګړه هغه جګړه ده چې رسمي، علني او له هیڅ ډول محدودیته پرته ترسره کیږي. په داسې جګړه کې د جغرافیې یا سرحدونو محدودیت نه وي. له ټولو پوځي وسایلو لکه ځمکني، هوایي، توغندي اني سایبري بریدونو پورې کار اخیستل کیږي او موخه یې عموما د دښمن د پوځي ځواک له منځه وړل وي، د خاورې نیول یا د رژیم بدلول وي. اوس پوښتنه دا ده د پاکستان د دفاع وزیر ادعا تر کومه حده له واقعیت سره برابره ده؟ آیا رښتیا هم د پاکستان حکومت د افغانستان پر ضد د جګړې توان لري او که نه؟ دا هغه پوښتنه ده چې په دې ویډیو کې به پرې رڼا واچوو. د پاکستان د کورنیو بحرانونو انځور. په لومړي قدم کې باید ومنو چې د اوسني پاکستان حکومت د کور دننه له ګڼو ننګونو سره مخ دی. هغه ستونزې چې هره یوه یې کولی شي حکومت له پښو وغورځوي او هیواد د بشپړې ګډوډۍ پر لور بوځي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوالې ډلې لکه د پاکستان د طالبانو تحریکیه TTP او د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA د حکومت پر ضد جګړه کوي. دغې ډلې د چریکي بریدونو او ښارونو د موقتي نیولو له لارې د پاکستان د امنیتي جوړښت درواغجن تصویر رسوا کړی او د چارواکو ناتواني یې نړۍ ته ښکاره کړې ده. اقتصادي بحران. له بلې خوا د پاکستان اقتصاد د درنو کورنیو او بهرنیو پورونو تر فشار لاندې دی. د دې هیواد ټول پورونه له 280 میلیارده ډالرو څخه اوښتي او د دولت ډیری برخه عواید د پورونو په ورکړه مصرفیږي. بیکارۍ، اقتصادي رکود د خلکو د ناامیدۍ سبب شوی او پانګه اچونه یې هم راکمه کړې ده. سیاسي بېثباتي. د شهباز شریف ائتلافي حکومت د خلکو ترمنځ هیڅ ځانګړی محبوبیت نه لري. د 2024 کال ټاکنې د درغلیو له درنو تورونو سره مخ وي او د عمران خان پلویان تر اوسه هم د حکومت مشروعیت نه مني. د پوځ لاسوهنه په سیاست کې د مظاهرچیانو ځپنه، ګراني او بیکاري د داسې نظام انځور جوړ کړی چې خلک پرې باور نه لري. د خلکو احساس دا دی چې حکومت د دوی د هوساینې لپاره نه بلکې د خپل قدرت د ساتلو لپاره کار کوي. دا نارضایتي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره یو ځای پاکستان د خطرناکې مرحلې پر لور وړي او د هیواد راتلونکی یې تیاره کړی دی. د افغانستان پر وړاندې ګواښ. د دغو ټولو ستونزو سره سره د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته د ښکاره جګړې ګواښ کوي. حال دا چې د تیرو تجاوزونو پر مهال یې د افغان ځواکونو له سخت او دروند ځواب سره مخامخ شو. هغه ځواب چې ګڼو پاکستاني سرتیرو ژوند پرې تمام شو. همدغه قاطع غبرګون پاکستان اړ کړ چې له عربي هیوادونو وغواړي د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي او د جګړې د ختمېدو غوښتنه یې ترې وکړه. نو پوښتنه دا ده هغه کمزوری او فرسوده رژیم چې د څو افغان مجاهدینو پر وړاندې د ځمکني مقاومت توان نه درلود، څنګه یې دفاع وزیر د تلویزیون له لارې دا ډول بېځایه خبرې کوي او د ښکاره جګړې ګواښونه کوي؟ د لنډیز په توګه باید ووایو شونې ده چې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې د پاکستان حکومت یو ناسم تصمیم ونیسي او د افغانستان پر ضد جګړه اعلان کړي. خو نه یوازې پاکستان بلکې ټوله نړۍ ښه پوهیږي چې د دې جګړې په پایله کې یوازې یو بریالی او سرلوړی لوری شته او هغه د افغانستان ملت او اسلامي نظام دی. دا هغه حقیقت دی چې له انګلیس، شوروي اتحاد او امریکا په څېر له څو برابر سترو قدرتونو سره ثابت شوی دی او که اړتیا پیښه شي دا حقیقت به پاکستان ته هم وروښودل شي. د یوه آزاد، خپلواک او سرلوړي افغانستان په هیله.